ټولو مینوالو اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه، نیکې هیلې، احترامات او پیرزوینې وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې ټول به جوړ و روغ وي. شاعري من د انسان یو ذوق دی. دا تقریبا 3 کاله وړاندې ما به د بېلابېلو شاعرانو شعرونه کتل او شعرونه به مې د هغوی لوستل او ترجمه کول. نو دې ته مجبور کړم چې زه خپله هم دغه لارې ته راشم او شعر ولیکم او شاعر شم او په دې برخه کې خپلو هیوادوالو ته ډېر کار وکړم. نو عمده علت یې دا و چې ما د شاعرانو سره ډېره مینه درلودله او په خود شعر سره مې خپله ډېره علاقه درلوده. تاثرات یې څه وو؟ همدغه و چې د شاعرانو سره ناسته ولاړه د شاعرانو شعرونه هو اصلي علت یې همدا و چې ما به د شاعرانو سره مینه درلودله او د هغوی شعرونه مې کتل، د هغوی شعرونه مې لوستل، د هغوی سره مې ناسته او ولاړه درلودله. نو زه هم د ته اړ کړم چې پخپله هم شعر ولیکم. تقریبا څومره وخت کېږي چې تاسې شعر لیکئ؟ تقریبا 4 کاله به کېږي، 4 کاله او 3.5 کاله شاوخوا دغسې وخت کېږي چې زه د شعر میدان ته راغلی یم او په دې کې مې تقریبا ډېر شعرونه لیکلي دي. په کومه برخه کې مو شعرونه لیکلي؟ شعر مې زیاته برخه ما د شعر په غزل کې، د غزل مې ډېر لیکلي دي. کله چې د ځوانو شاعرانو پوښتنه کوي او هغه څوک چې نوی د شعر دنیا ته راځي هغوی په غزل پیل کوي، علت یې څه وي؟ اسانه دی، خوږ دی، که نور داسې څه شته چې هغه په شعر ورته راځي؟ نو عمده علت یې همدا دی چې غزل چې دی هم اسانه دی او هم خوږ دی او هم انسان خپلې هیلې، امیدونه او دردونه او غوښتنې په اسانه کې نغاړلی شي. همدغه علت دی. ریحان صاحب، که چېرته موږ د غزل ښکلا ته وګورو، د غزل قانون اصول ته وګورو، په غزل کې قافیه ده، ردیف دی، وزن دی، څپه ده. شاید ډېر نوکي شاعران یا زلمه کوټي شاعران چې هغه د شعر دنیا ته راځي ورسره چندان بلد نه وي، نو نه برېښي چې دا سخت به وي د قافیه ردیف، د وزن ماتول. مهمه دا ده چې یو کس چې د شعر میدان ته ځي، مثال غزل لیکي، هغه د غزل قافیه، وزن او ردیف په نظر کې ونیسي. که چېرته د یو غزل وزن او قافیه او ردیف برابر وي او لکه څرنګه چې غوښتل کېږي او ورکول کېږي همغه رقم شي، نو شعر هم ښکلا پیدا کوي او هغه نیمګړتیاوې هم انسان ته ډېر زر په ګوته کېږي چې اوس ما په غزل کې کومه نیمګړتیا ده. نو مهمه دا ده چې دغه 3 سره نیمګړتیاوې او اصلي برخې سړی په غور کې ونیسي. مثال ردیف دی، د شعر قافیه ده، وزن دی، دې ته باید انسان ډېر توجه وکړي. طبعا چاپېریال تاثیر کوي، طبیعت دی، ښکلا ده، رڼاګانې دي، غرونه دی. که موږ تاسې یو غر ته وګورو، غر الله تعالی دومره جوړ کړی چې شاعر ته ډېر څه ورکولی شي. تاسې ته څه ډېر درکوي؟ طبیعت درته د شعر د لیکلو بانه درکوي، خفګان دی، خوشحالي ده، د ملګرو سره ناسته ولاړه ده؟ مثال چاپېریال او دغه د انسان د خوښي او غم دا په غزل باندې طبعا د ما په خپل غزل باندې ډېر تاثیر لري. مثلا یو ځای ته لاړ شم، هغلته ډېر د خوښۍ احساس وکړم، د ملګرو سره مخ شم. مثال بل هغه وي، هغه د ما په ورځ باندې په غزل باندې ډېر تاثیر لري، ښه غزل لیکلی شم. یا د یوې داسې واقعې سره مخ شم چې هغه ډېره خواشینونکې وي. مثال چېرته تاسو هېواد ټول د جګړو د چاودنو ښکار شو، دغسې یوه بده څه ووینو، هغه هم د انسان په ذهن باندې څه نه څه تاثیر لري، هغه هم د باعث د شعر د لیکلو شي، د غزل لیکلو. طبعا تا د مشکلاتو خبره وکړله، تحولات راځي، رژیمونه بدلیږي، بدلون شته. پخوا که موږ لږ مخکې لاړ شو، یو څو لسیزې وړاندې د ستر خوشحال خان، د رحمان بابا، د حمزه بابا، دوی شاعري هر یو ځانګړې برخه کې شاعري کړې ده. خوشحال خان توره زغره ډال دا ډېر یاد کړی، حمزه بابا مینې، محبت، عشق شاعري کړې ده. ستاسې په شاعرۍ کې پیل کې او اوس چې تاسې کوم شنو داسې بدلون راغلی دی چې پخوا د یو ډول رنګونه په خپله شاعرۍ کې رانغښتل او اوس بېل لکه؟ هو بلې، شاعر چې دی د راتلونکي وخت په اړه د خپل شعر هم بدلیږي. مثلا یو شاعر دی په یوه زمانه کې یو رقم شعر لیکي، خو په راتلونکي کې هغه خپل شعر پراخه کوي، ټولنې ته به کار کو، کلتور ته به کار کو، خلکو ته به کار کو، نوي شیان ذهن ته ورځي. نو د هغوی لپاره د ټول لپاره کار کوم. بهیرونه شته، بنډارونه شته، مشاعرې کېږي، برخه پکې اخلئ؟ ما تقریبا 2 ځله په مشاعرو کې برخه اخیستې. هغه هم هغلته په خپل ولایت کې مشاعره جوړه شوې وي، زه ور دعوت شوی یم
او نور دغسې خاصو غونډو ته نه یم ورغلی ځکه وخت نه لرم او مصروفیتونه یو څه ستا په فکر باندې بنډارونو کې برخه اخیستل مشاعرو کې برخه اخیستل د یو ځوان د زلمکوټ شاعر دپاره څومره ګټور تمامېدلی شي؟ زما استادان ته په کامل احترام ما چې کوم څه په غونډو کې مثال د غونډو ته چې یو چا نه مې زده کړي دي مثال ملګری غونډو ته تللی وي د هغو نه ما څه زده کړي دي هغه ما په خود د کتاب نه دومره نه دي زده کړي لکه په غونډو په ادبي بنډارونو په ادبي خپرونو او په مجالس کې چې زده کړي نو دا د نوي شاعر دپاره ډېر مهمه ده چې دی په غونډو کې په جلسو کې په سیمینارونو کې او په خپرونو کې ګډون وکړي. تر ډیره کتاب هم ویل کېږي کتاب هم هغه څه دي چې یو لیکوال ته یو شاعر ته ګټور تمامېدلی شي. بله څومره ګټوره تمامېدلی شي او مشاعري او اوس که اوس موږ د سوشل میډیا ته راشو په اوس وخت کې سوشل میډیا فیسبوک دی ډېرې ټولنیزې رسنۍ دي دا نو شاعران پکې ډېر زیات شعرونه وړاندې کوي دا څنګه دی؟ بله دا کتاب لوستل چې دی هغه فطرتاً د انسان په ذهن باندې مثبت تاثیر لري که سوا د شعر نه که په هره برخه کې د مطالعه کړې ته ډېر شی کې حاصلولی شي خو ما خبره ته چې اسانه طریقه دا وي چې په غونډه کې یو څه ناڅه په اسانه طریقه سړی یو شی زده کولی شي. ځوانو لیکوالو ته د پیغام څه دی سپارښتنه دې څه ده؟ ځوانو لیکوالو او ځوانو شاعرانو ته مې پیغام دا دی چې تر ډېره ولولئ لیکئ مه تر ډېره ولولئ یو ځلې چې ستاسو د شعر په میدان کې د لیکوالۍ په میدان کې فکر پوخ شي قلم مو پوخ شي بیا خپله پرمختګ کولی شي. ښه په پای کې یو پوښتنه کوم او هغه دا چې د کتاب په اړه پلان لرئ کتاب دې چاپ شوی یا نه او څومره شعرونه هم لیکلي نو سره سم به په اخره کې د یو شعر هم راوړي؟ مننه کتاب مې نه دی چاپ کړی او داسې زر پلان هم نه لرم تر څو چې زر یې چاپ کړم کتاب خو شعرونه مې تقریبا ډېر لیکلي ډېر ورک شوي دي او ډېر مې ساتلي دي او په ډېرو لګیا یم اوس هم لیکم نو په الحاله کتاب نه لرم. مهرباني وکړه مو پای کې به د لیدونکو سره یو شعر شریک. سمه ده عثماني صاحب یو غزل دی وایي ما یې ورځ او شپه ګاللې په ګیلو ده ما یې ورځ او شپه ګاللې په ګیلو ده ما یې ورځ او شپه ګاللې په ګیلو ده ژوندون څه دی کجاوه د اندېښنو ده مینتوب د مرګي خولې ته یم راوړی مینتوب د مرګي خولې ته یم راوړی له وجود مې دمه ورو ورو په وتو ده او فرض کړه زه یې په زړګي کې یم ښخ شوی فرض کړه زه یې په زړګي کې یم ښخ شوی فرض کړه دا مې ګډه شوې په رګو ده او ما ته دوه شیان له هر څه محترم دي. عثماني صاحب ما ته دوه شیان له هر څه محترم دي زه یې پالم که اسلام دی که پښتو ده او ستا لیمې خلک همداسې زغمی نه شي ستا لیمې خلک همداسې زغمی نه شي تا پرې لیکه تېره کړې د رنجو ده او ای ریحان وردګه خوشې پرې میین شوې ای ریحان وردګه خوشې پرې میین شوې یوسفي ځواني مې نور په زړېدو ده یوسفي ځواني مې نور په زړېدو ده.